سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د بدخشان تخار لویه لار د زیاتو ورښتونو او سیلابونو د راوتو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د بدخشان سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دغه لاره تیر مازدیګر په نږدې 10 سیمو کې د سیلابونو د راوتو له امله ټرافیک پر مخ تړل شوی، خو هڅې روان دي څو یاده لاره بیرته پرانیستل شي. د نوموړي په وینا په دې لاره کې تر اوسه چاته زیان نه دی اوښتی. طالبانو د قطر په دوحې ناسته کې د افغان دولت له لوري د ګډون کوونکو پر اوږده نوملړ نیوکه کړې ده. یادې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دغې ناستې تنظیموونکي یوازې له کابله د 250 کسانو د منلو پلان نه لري او نه هم په داسې ناستو کې دا ډول ګډون دود دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت تېره ورځ د قطر د دوحې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون لپاره د 250 کسانو نوملړ اعلان کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو پیل وغانده او زیاته کړې ده چې دغه عملیات به د افغانانو د بربادۍ او د افغانستان د زیاتې ویجاړۍ لامل شي. دغې شورا په یوې خبرپاڼه کې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورو غوښتي چې د سولې له لاسته راغلې موقع د ټول منلې بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تېره اونۍ د الفتح په نامه د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ، خو تر دې مخکې افغان حکومت هم د خالد تر نامه لاندې د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی و. د سره سم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دغه دریځه هرکلی وکړ. زلمي خلیزات په خپله ټویټر پاڼه کې دې ته په نغوتې سره چې په افغانستان کې جګړه باید پخوا درول شوې وای زیاته کړې چې اول باید اوربند او بیا خبرې پیل شي او هره خوا چې مخالفت یې کوي د تاریخ په باطل لوري کې به پاتې وي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې د افغان سولې بهیر د ګړندي کېدو په موخه د طالبانو د 11 مهمو مشرانو نومونه د دغې ټولنې د بندیزونو له نوملړه ایستلي وو. د ننګرهار په روداد ولسوالۍ کې د یو کور د چت او دیوال د راپرېوتو له امله د یوې کورنۍ 2 مېرمنو او 2 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 2 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه پیښه په منګل کلي کې تېره ورځ د زیاتو ورښتونو له امله رامنځته شوې ده. له دې سره سم د جلال آباد ښار د 1 ناحیې له شاوخوا سیمو یو بل کس سیلاب وړی دی. او په غزني کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 60 طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ له غزني ښار سربیره په ګیلان، ګیرو، آبند او ناوې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې پیل او تر نن سهاره دوام درلود. یادې ډلې یو شمېر وسلې او موټر هم له منځه تللي دي. د غزني د والي د ویاند په وینا په دې لړ کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.